بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. په دغه ویډیو کې موږ د ډي وي لاټري مکمل پروسس وایو چې موږ څنګه کولی شو ډي وي لاټري ته یعنې د امریکا لاټري ته ثبت نام وکړو. نو راځو شروع کوو. راځم کروم ته زه کله راغلم نو راځم د باندې اپشن باندې کلیک کوم. د کروم باندې چې کله کلیک کړه تاسو راشئ دلته ورکړئ چې ډي وي لاټري پروګرام دا تیار لینک کې راغلی دې باندې کلیک کړئ. تاسو ته به راشي ډي وي پروګرام ډاټ سټیټ جي او وي دې ته به راشئ او په دغه اپشن باندې به کلیک کړئ بیګین انټري. دې باندې چې کله کلیک کړه تاسو به راشئ دا اپشن به ورکړي. ګوره اوله کې ډبلیو دی، کې دی، ډبلیو دی، کې دی، بیا څه دی، ټي دی، آر دی او ای دی. په دې باندې به کلیک کړئ. تاسو اوس وګورئ چې دا دې سره میچ کوي که نه دی، صحیح کوي، صحیح دی که صحیح نه دی. تاسو دا ډېر سخت وي تاسو راشئ دا بټن ووهئ تاسو ته بل درکړي. خبر کې بي زما هغه سخت دی زه دا ورکوم کې ایچ سی 3 دا ورکړئ. راشئ سبمیټ یې کړئ. چې کله سبمیټ کړه فرست نیم ورکړه. زما فرست نیم دا دی، لاست نیم دا او دا زما نیم نشته دی. راځم میل دی. تاسو به لومړی دلته څه ورکوئ فرست نیم ورکوئ. لکه فرض مثال زما دغه سوري لاست نیم، زما لاست نیم ګوره ساحل دی، معنا زما نوم چې دی سمین ساحل دی. معنا زما فرست نیم سمین دی، لاست نیم ساحل دی، میډل نیم خو زموږ هسې نشته دی، معنا منځنی نوم. لکه د یو سړي نوم داسې وي چې محمد علي خان، محمد علي خان، نو محمد یې اول نوم شو، علي منځنی نوم شو او خاني اخرنی یا لاست نیم شو. زما لاست میډل نیم نشته دی او میډل معنا منځنی. زما لاست نیم چې دی ساحل دی او لومړی نوم مې سمین دی، معنا سمین ساحل. سمین مې اول شو او لاست نیم یې شو. تاسو بیا راشئ دې کې جنډر وټاکئ. معنا جنډر زه میل یم، میل کو تاسو میل استئ میل او فیمیل استئ فیمیل. ښه زه په کوم کال کې زیږېدلی یم؟ په 2000 کال کې زیږېدلی یم، په 13 تاریخ باندې او په 6 میاشت باندې، معنا د جون په میاشت کې زه زیږېدلی یم. زه راځم وایي هغه دغه انټر کا وایي انټر برډ سټي اونلی، وایي هغه ښار دلته ذکر کا په کوم ښار کې چې ته زیږېدلی. صحیح ده. نو وایي تاسو ولسوالي یا ایالت یا ولایت تاسو مه انتخابوئ، تاسو صرف هغه ښار انتخاب کړئ. زه په جلال آباد ښار کې زیږېدلی یم، جلال آباد ښار او کنټري افغانستان ده. او دلته به راشئ نو اپشن ته او په دې باندې به کلیک کړئ چې شی افغانستان تاسو د کوم هېواد هستئ. صحیح ده. که تاسو دغه جمله راواخلئ دغه جمله او دا معنا کوي، دا شی دا لنډ معنا کوي. دلته ولیکه ټرانسلیټ ته وګوره، ټرانسلیټ باندې کلیک کړئ. په ټرانسلیټ باندې کلیک کړئ، راشئ دلته ولیکئ یو وهه. بیا تاسو لپاره زه معنا کوم، زه معنا باندې تیار پوهېږم خو تاسو ستاسو لپاره معنا کوم، تاسو یې پوه شئ. دلته کلیک کړئ. دا تاسو له څه وایي وایي ستاسو د وړتیا هېواد به عموما ستاسو د زیږون سره ورته وي. معنا دا چې کوم هېواد کې پیدا شوي هغه به سره دا ورته وي. ستاسو د وړتیا هېواد پورې اړه نه لري چیرې چې تاسو اوسېږئ. تاسو یو هېواد کې زیږېدلي یاست چې د امریکا پروګرام لپاره وړ نه وي، مهرباني وکړئ د وړتیا هېواد توضیحات ته لاړ شئ تر څو وګورئ چې ستاسو په قضیه کې کوم بل اختیار شتون لري. معنا تاسو به هغه هېواد کې سلیکټ کوئ که نه چې رښتیا هم هغه د ډي وي لاټري دپاره وي. لکه فرض مثال پخوا پکې ډېر هېوادونه خو دوی هېوادونو ته وباسي، لکه فرض مثال پاکستان پکې پوخه و، هندوستان پکې هغې ته وباسلي. ته به دلته وګورې چې هغه هېواد پکې شته که نشته. موږ افغانان یو، افغانستان پکې شته، نو افغانستان پکې ما سلیکټ. راځه چوز فوټوز ته به راشو. فوټو کې به دا فوټو سلیکټ کړم او اوپن به کوم. صحیح ده. دلته مې دا فوټو ورکړه. آپشنل کې دا آپشن دی دومره مهم نه دی. ایډرس کې ورکوم دا، دلته ما ایډرس کې ورکړه. فرست ایډرس آپشن دی هغه مهم نه دی، خو دا ته ورکړې که نه ورکړې. ایډرس زما لومړی ایډرس چې دی ننګرهار جلال آباد قصبه مې ورکړه، دویم ایډرس مې قطر ورنه کړه، دریم سټي جلال آباد مې ورکړه او پوسټل کوډ به داسې پیدا کوئ. ښه دلته ورته ورکړئ فرض مثال چې ننګرهار زپ کوډ، ننګرهار زپ کوډ ورکړئ. تاسو سلیکټ کړئ، که د ننګرهار سره ننګرهار ورکړئ، که د لغمان سره لغمان ورکړئ. دا ټاپ کې چې کوم نمبر دی ټاپ کې دا به کاپي کړئ او را به شته وکړئ. دلته ورته پوسټ کړئ، دلته به سوري پیسټ کړئ. پیسټ معنا دلته به سیف شي. صحیح ده. پوسټل کوډ یا زپ کوډ دا ټول یو شی دی. صحیح ده. کنټري کوم هېواد یې لکه ته افغانستان یا افغانستان سلیکټ کړه. چېرته اوسېږي؟ برحاله هم د افغانستان کې اوسېږي. فون نمبر څه شی دی؟ فون نمبر زما دا دی
صفر واویا 99 دا دی او ایمیل نمبر به دلته ورکوئ او دلته به ایمیل نمبر ورکوئ صمیم ساحل 904@gmail.com د یو ځل ایمیل نمبر ورکوئ د باره به ایمیل نمبر یو ځل بیا ورکوئ او پاس دلته څه شی دی دغه د څه نومېږي موبایل نمبر د پاس وګورئ کوم ځای کې وایي څه وایي country where you live today هغه هېواد سلیکټ کوم ځای کې چې بهرحاله ته اوس اوسېږي دلته راشه د تعلیم درجه وګورئ ستاسو تعلیم درجه څه شی ده what is the highest level of education you have achieved as today زه ته میرا یونیورسيټي ډیګري باندې کلیک کا بیا راشه په دغه حالتونو باندې کوم څومره تعلیم شته کړی زه د پوهنتون نه فارغ یم ما پوهنتون سره لږ څوک چې د پوهنتون نه فارغ نه وي مکتب نه فارغ تاسو راشه مکتب های سکول ډیګري سلیکټ کړئ چا چې بیخي کمې زده کړې کړي معنا دویم دریم یا پنځم پورې تاسو دا سلیکټ کړئ صحیح بیا څه وایي what is your current marital state تاسو اوسنی حالت چې مجرد استئ واده کړی استئ unmarried زه واده شوی نه یم او راشه دلته که تاسو ماشومان یې ورکړئ او شا ماشومان یې ورکوئ کنټینیو تاسو یو بل صفحه خلاص کړئ غلطي پکې تاسو په عکس کې هسې غلطي خدا مخکې بیا چې تا ته وایي چې دلته غلطي ده ما ته څه وایي it lost one data validation error education of the page please scroll down to see the specific error message ما ته وایي ستا په دې کې غلطي ده کوم ځای کې غلطي ده بیا غلطي په نښه کې so your photo was successfully uploaded ستاسو فوټو چې دا اپلوډ شوې ده نو your photo was successfully uploaded او ستاسو فوټو خو اپلوډ شوې نو غلطي کوم ځای کې ده غلطي دلته ده که نه څه وایي ډسټرکټ نو غلطي چې شی ده بټي کوډ ورته ولیکو غلطي دلته غلطي ده غلطي مې ورته سمه کړه نو بیا څه وایي مخکې راشئ بلې غلطي نشته دی بیا کنټینیو کړه کوم ځای کې چې غلطي درته ښایي تا ته وایي تا دې ځای کې غلطي وشوه اوس ما ته وایي که نه پارټ 1 انفارمیشن ما ته وایي ګوره ستا نوم دا دی دا به ځل چیک کوي چې دې ځای کې درنه غلطي نه وشي ما ته وایي ګوره فرست نیم دې دا دی فرست نیم دې دا دی لاست نیم دې دا دی میل دی ښه برث ډیټ دا دی 2000 دا دی بیا تا ته څه وایي جلال آباد دی بیا تا ته وایي د افغانستان یې بیا کنټري اف ایلیجیبیلیټي فور د ډي بي لوټري افغانستان انټن فوټو چې د ریسیف شوي فوټو هم دې صحیح دی بیا ته وایي میلینګ ایډرس ګوره میلینګ ایډرس ننګرهار جلال آباد کسبه ایډس ټرو اپشنل دی که ورکې که نه ورکې یو دانه ایډرس ورکړئ بس دی ښه په زیاتوئ مو که 2 ورکوئ 3 ورکوئ ستاسو خپله خوښه ده خو یو ورکړئ بس دی ډسټرکټ یو ولسوالۍ ورکولی شي ما بټي کوټ ورکړو کنټي یو کنټري د بل کنټري یو کنټري د بل کنټري ده کنټري معنا ولایت کنټري معنا هیواد او کنټي معنا ایالت لکه امریکا چې دوی اوس ایالت لري صحیح ده پروینس معنا ولایت او سټیټ خو سټیټ ته ویل کېږي بعد ما خپله تاسو د څلور واړو کې هر یو ورکوئ ما ولسوالۍ ورکړه بټي کوټ پوسټل کوډ یا زپ کوډ ورکوئ زما خپل ننګرهار کوډ راغستی کنټري افغانستان ده او کنټري ویر یو لیف ټوډے تاسو ته کوم ځای کې بهرحاله اوسېږئ په افغانستان کې اوسېږم افغانستان مې ورکړی نمبر مې موبایل نمبر مې دا دی ایمیل نمبر مې دلته ورکړی دی او ما ته وایي که نه وټ از د هایست لیول اف ایجوکیشن یو هاف اچیو اف دس ټوډے ما چې هلته څه سلیک کړي هغه ټول ډاټا دلته راغی تاسو یو ځل چیک کړئ چېرې ما چې کوم معلومات ورکړي غلط معلومات خو مې نه ورکړي ټول مې دلته چیک کړه وګوره ما ته انمیرډ ورکړل ته انمیرډ راغلی ټول چې یې چیک کړه بس اخر کې ورته چیک یې سبمیټ بهږي ورته کله چې سبمیټ کړه تا ته څه وایي سکسسفولي ډن کله وایي سکسسفولي ډن چې سکسسفولي ډن شو که نه نو دا ورقه به ځان سره وساتئ خو دا ورقه سبا تاسو سره نه وه نو تاسو خپل دغه نشي پیدا کولی تاسو بیا نشي کولی چې خپل نتیجه چیک کړئ چې تاسو نتیجه څه شی ده تر ټولو مهم شی پکې دا دی ښه دغه کوډ چې درکړل شوی دی که نه دغه کوډ په دې کوډ باندې ستاسو نتیجه چیک کېږي او زما آلریډي په دې باندې ویډیو اپلوډ ته په ویډیو کې چې تاسو څه رقم کولی شئ د ډي وي لاټري نتیجه چیک کړئ نو دا پکې ډېر زیات مهم دی تاسو سره په کتابچه کې مو لیکئ ځان سره دا ډیجیټل سیګنیچر ځان سره دا کې مو کتابچه کې مو لیکئ سوري دا نه غلط شوی یم دا دی کنفرمیشن نمبر دا ډېر مهم دی په دې باندې ستاسو نتیجه دغه کېږي څه نومېږي معلومېږي زه لږ غلط شوم ما سا وکړه دا ډیجیټل سیګنیچر دی دا دی کنفرمیشن نمبر دا کنفرمیشن نمبر چې کوم دی که نه زموږ دا دی دا ځان سره یو کتابچه کې مو لیکئ او د کتابچې نه بغیر تاسو څنګه چلو کې دا ورقه نه سکرین شاټ واخلئ او تاسو بیا ځان سره دا وساتئ تاسو به دې نه به سکرین شاټ څنګه اخلئ تاسو وینډوز بټن ونیسئ پلس شفټ ونیسئ پلس سره اس ونیسئ چې کله هم دا ونیول په دې باندې به سلیک کړئ په دې باندې چې کله سلیک کړه نو ګوره سکرین شاټ به ترې واخیستل شي صحیح ده سکرین شاټ دې باندې سلیک کړئ سکرین شاټ به ترې واخیستل شي
اوس زما الریډي ویډیو چالانه ده، نو کله چې ویډیو چالانه وي د دې نه سکرین شاټ ډېر په سخته باندې اخیستل کېږي. صحیح ده، خو کله چې ویډیو بنده شي د دې نه سکرین شاټ اخیستی شم. تاسو به راشم د موبایل په واسطه هم سکرین شاټ نوم اخیستی شئ. تاسو والې عکس ترې واخلئ، عکس ترې واخلئ، زموږ صاحب دا کنفرمیشن نمبر پکار دی، نور د زموږ ضرورت نشته. د موبایل په واسطه باندې عکس واخلئ، تاسو هم کولی شئ د موبایل په واسطه باندې عکس واخلئ، مهمه خبره نه ده. بس دا کنفرمیشن نمبر مهم دی چې دا مو واخیسته د خیره نو ستاسو لاټري ثبت نام د کامیابۍ سره وشو. دلته موږ ته لیکلي دي وي ټي وي 2026 submission confirmation entry received. موږ ته راورسېده سکسس کامیابه شوه. your entry for the 2026 diversity visa program was received on Wednesday. د چهارشنبه موږ ته راورسېده په دغه تاریخ باندې هر څه. Say please do not close this window until you have printed this confirmation page. ګوره موږ ته ویلي confirmation page دی دا ښه، دې ته ویل کېږي confirmation page او په دې کې څه وایي page or made a record of your confirmation number. ګوره دې کې confirmation number دلته هم ذکر کړی دی، معنا دا چې موږ ته دا نمبر ډېر زیات مهم دی. زموږ ته نتیجه چې موږ رالو نو موږ په نتیجه کې موږ نه بیا دا نمبر غواړي. والسلام. دومره زما ویډیو وه، خدای دې وکړي چې تاسو په دې باندې ښه پوه شوي استئ. صحیح ده، زه په آخر کې تاسو ته یو سکرین شاټ چل لنډه طریقه وښیم چې موږ سکرین شاټ سره همغسې شو. تاسو وینډوز ته راشئ، کله چې وینډو بټن ته راغئ زه به دا لږ غټ کړم. تاسو چې کله د کمپیوټر نه سکرین شاټ اخلئ داسې به واخلئ ښه. آخر کې به دې نه سکرین شاټ اخلئ، کنټرول به ونیسئ، کنټرول پلس شفټ کنټرول نه وینډوز پلس کنټرول او پلس اس. تاسو چې دا ووهئ وینډوز کنټرول پلس اس دا به ووهئ، دې نه به سکرین شاټ واخیستئ. کله چې د سکرین شاټ واخیستل شو بیا به تاسو څنګه چلو کوئ، هغه به ځان سره سیف کړئ. کنټرول اس باندې هم سیف کېږي، لاندې سیف کولی شئ، او که نه هلته دې آپشن دی آپشن باندې هم سیف کولی شئ. سیف یې کړئ او خپل نتیجه وګورئ. فرض مثال زه دلته راځم د دې نه یو سکرین شاټ وباسم که چېرته وویستل شو، ځکه ما اوس دا ویډیو آن ده، نو کله چې ویډیو آن وي ته سکرین شاټ نشي وباسلی. پر ما ته دغه راکئ، کنټرول شفټ اس. او په دغه ویډیو کې به دا کنټرول وینډو دا کنټرول نه دی سو یو بخښنې سره چې نن معمولی شی سم د شره نه غلطېږي. وینډوز بټن د پلس شفټ دی ښه، شفټ وینډوز پلس شفټ دی ښه، وینډوز پلس شفټ پلس اس دی. چې کله دا وځي تاسو به دغه سکرین شاټ علامه راشي. صحیح ده، تاسو داسې کولی شئ فرض مثال تاسو د سکرین شاټ علامه را وینډوز بټن پلس شفټ پلس اس ووهئ، تاسو یو سپیسیفیک ځینه هم وباسلی شئ. فرض مثال دې نه وباسم، ها دې نه هم وباسلی شي، وباسل شي. صحیح شو، تاسو د کوم ځای نه وباسل غواړئ هغې نه یې وباسلی شئ. صحیح ده، زموږ ویډیو مو دومره وه، خدای دې وکړي ستاسو خوښه شوې وي او زموږ ویډیو په دې سره پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ د خپل کور نه خپل ځان ته ثبت نام وکړئ. والسلام.